که اوسه پورې تاسو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو ضرور سبسکرایب کوئ، زما هره ویډیو لایک کړئ. دې فلم کې موږ یو زمیندار ګورو چې په خپل پټي کې یو بوت ولګوي او هغې نه پس هلته نه لاړ شي، خو بیا اچانک هغه بوت په ورو ورو باندې خوځېږي. خو دلته کې موږ ته پته ولګي چې دا یو بوت نه و بلکې یو ژوندی جنۍ وه چې په دغه بوت کې ورننیستې وه. د غرمې ټایم وي او ډېر زیات تیز نور هم وي، خو بیا هلته کې یو کارغه راشي او په دغه جنۍ کښېني او د هغې په سترګو باندې چکونه لګوي. خو بیا هلته کې موږ یو ګاډی وګورو چې راشي او ودرېږي. دا څلور ملګري وي او دوی یې راغلي وي او دلته کې ویکینډ خپل انجوی کوي. دوی په لاره کې ودرېږي او دغه دوه جنکیانو ته متیازې ورغلي وي او دا دوه جنکۍ هلته کې تشناب ته لاړې شي او په دغه ګاډي کې هغه دوه هلکان ناست وي او په خپلو کې خبرې کوي. برنه په ګاډي باندې سره رالاړه شي او دا د انسان یوه ګوته وي. دوی چې کله تا وګوري ډېر زیات ویرېږي، خو هلته کې دوه جنکۍ هم را روانې وي. دوی په منډه باندې دغه ګوته دا نه لړه کوي او دوی د ګاډي وایپر چالو کړي او دغه ګوته لاندې لړه کړي، خو په وینه باندې هغه شیشه ټوله ګنده شي. خو دا دوه جنکۍ هم هلته کې راشي. دا بل هلک په منډه کوشي او دوی دواړه په خبرو باندې کړي، بل خواته هغه هلک په منډه باندې د هر څه صفا کړي. دغه ورځ تېرولو لپاره دوی هلته کې یو سیند ته لاړ شي او دوی خپل ګاډي هلته کې پرېږدي. مخکې چې دوی کله لاړ شي هلته کې یو بورډ وي او په هغې لیکلي وي چې دلته نه مخکې تل منع ده. خو دغه خلک دغه خبره نظر انداز کړي او مخکې حرکت وکړي او لاړ شي. مخکې چې مزل وکړي مکه پټي ته راشي، کوم ځای کې چې هغه زمیندار هغه جنۍ خښه کړې وه. عکسونه اخیستلو لپاره دوی خپل موبایل روکاږي، خو دوی په موبایل کې ګوري چې په هغې کې نیټورک نه وي. په لاره کې دوی ته یو کارغه میلاو شي چې هغه څه خوري. ایس چې کله دې کارغه ته نږدې راشي نو هغه چې ګوري یوه ګوته خوري، په کوم باندې چې دا ویرېږي. خو دا هلکان ورته وایي چې دا جانور څه غوښه ده، خو دې دوه هلکانو ته پته وي چې هغه ګوته یو انسان وه. دوی ډېر زیات حرکت کړی وي خو هغه سیند اوس هم دوی نه ډېر لرې وي. دوی ډېر زیات ستړي شوي وي، خو بیا دوی یو بر خر ته وخیږي او هغه سیند ګوري. خو دوی ته نږدې یو بل سیند ښکاره شي او هغې نه پس څلور کسان هغه سیند ته راشي. دا ټول کسان هلته کې ډېر زیات انجوی وکړي او لږ ساعت پس دوی هلته کې کښېني او دمه کوي. خو دوی ته بیا مخکې حرکت کول پکار وي. خو دا جنۍ ورته وایي چې موږ ستړي یو ته لاړ شو او هغه ګاډۍ هلته کې راوله. دغه هلکان ورته وایي چې ټیک ته موږ ځو هغه ګاډۍ راولو، خو زموږ راتګ پورې تاسو دلته کې کښېنئ. دې دواړو هلکانو نه پس دا دوه جنکۍ اوس دلته کې یوازې دي، خو ایس دلته کې محسوس کوي چې دلته کې شاته څوک ناست دي او موږ ته ګوري. خو دا بله جنۍ ورته وایي چې هېڅ هم نه چې دا ستا وهم دی. بل خواته دوه هلکان چې کله هلته کې راشي نو د دې ګاډۍ چې هلته کې نه وي او چاته یې بوتلی وي. دا هلک ډېر زیات غوسه شي، ورته وایي چې دا زما هلته ګاډۍ و ما هغې نه پټ راوستی و او په هغه ګاډۍ کې زموږ د خوراک سامان هم و. په کوم معنی چې دا دوه هلکان په خپلو کې په جګړه شي. بل خواته هغه جنکۍ یو ځل بیا ویرېږي او هلته نه منډه کړي او د هغه ګاډۍ ځای ته راشي. چېرته کې دا دوه هلکان وګوري چې په خپلو کې په جګړه وي، خو کله چې دوی وګوري نو هغې غلي شي او دوی ته وایي چې زموږ ګاډۍ چا پټ کړو. کله چې دغه جنکۍ هم دا واوري هغه هم ډېرې زیاتې پریشانه شي. اوس په دوی باندې شپه راتلو والا وي او دوی دلته کې ونښلېږي. دوی ټول ډېر زیات وږي وي، خو دوی هلته کې په پټو کې یو زمیندار وګوري. زمیندار چې کله وګوري دوی ورته چغې ووهي او له هغې خواته را روان شي. خو کله چې هغه پټي ته نږدې راشي نو دغه زمیندار پکې نه وي او بیا دوی فیصله کوي چې په دغه پټي کې به ننوځي او اخوا به لاړ شي. خو دغه پټي نه بهر هلته کې یو ګنډه تار لګېدلی وي چې دوی ډېر زیات په مشکله باندې ورننوځي. خو دا هلک چې کله په دې ګنډه تار باندې راوړېږي نو دې خپه به یې ونقلېږي، په کوم باندې چې دې خپه ډېرې زیاته خوږه شي او په ځمکه باندې پرېوځي او چغې وهي. خو دغه جنۍ د دې د خپې نه دغه ګنډه تار وکاږي، خو هغه اوس ډېر زیات زخمي شوی وي او د دې د خپې نه ډېره زیاته وینه راوځي او د دې ملګری شرط وکاږي او د دې په خپې باندې وتړي او د دې ملګری دا ونیسي او مخکې پې حرکت کوي. خو لږ مخکې چې لاړ شي دا ملګری ورته وایي چې زه نور مخکې حرکت نشم کولی او مخکې لاړ شي زما څه غم وکړي او زه به دلته کې کښېنم او انتظار به م وکړم او د دې انډیواله هم دې سره کښېني. باقاعده دوه ملګري مخکې حرکت وکړي، خو کله چې دوی دواړه لږ مخکې راشي دوی هلته کې یو کور وګوري. دغه هلک ډېر زیات په دړمانې وي او دا د جنۍ ته وایي چې یو سګرټ ولګوه. بل خواته دا هلک او جنۍ اوس هم په دې پټو کې ناست وي، خو کله چې دا هلک شاته وګوري هغه زمیندار په دې معنی غوځار وکړي او دا بیا وشکي.
دغه جنې چې کله دا وګوري هغه ډېر زیاته ویرېږي او دلته نه تښتېږي. خو دا زمیندار په دې هم یو غوزار وکړي دا هم هلته کې بېهوشه کي. دا دوه کسان خپلو ملګرو ته ډېر زیات پریشانوي او هغې سره هېڅ هم رابطه نه وي. خو دا جنې بیا دلته کې یو شی ګوري چې هغه بوت په ورو ورو باندې خوځېږي. خو دا جنې هغه هلک اوچت کي او دننه بوټو ته لاړ شي او دا واپس راشي او دغه شي ته په غور سره ګوري. خو د دغه بوت په خوله کې ډېر زیات چینجي وګوري او کله چې د دې سر ته ګوتې ویسي نو هغه سر لاندې پرې راښکته شي. په کوم معنی چې دغه ایس جنې ډېره زیاته ویرېږي. بل خواته هغه زمیندار دا دواړه خپل کور ته راولي او دلته کې پیل نه ډېر زیات مړي پراته وي. دغه زمیندار دا جنې په یو کرسۍ باندې کښېني او د دې لاسونه وتړي. د مور چې کله په وش راشي نو هغه ډېرې زیاته چغې وهي. په کوم معنی چې دا زمیندار د دې جنې خوله وګنډي او دغه جنۍ یو ځل بیا دلته کې بېهوشه شي. او کله چې په وش راشي نو دا د زمیندار په اوږه باندې هغه ملګری وګوري. دا جنۍ چې کله دا وګوري هغه په تیزه چغه کړي او د دې د خولې ټانکې کولاوي شي. دغه زمیندار د هغه لیکولو لپاره یو سرنج د دې په مره کې ولګوي او دا یو ځل بیا بېهوشه شي. دغه جنۍ په پټو کې خپل ملګري ته چغې وهي او شاته نه پرې څوک راشي او دا راکاږي. او دا دغه زمیندار زوی وي خو دا خپل پلار په شانتي نه وي. دغه جنۍ ته و چې چپ شه او تا ته نو په کار چې دلته کې راغلی وي او دلته چې ته راغې نو تا له زندګۍ یو غټه غلطي وکړه او ته وایې که ته خپل ځان بچ کړې نو ته ما سره لاړه شه او ایس ته بار بار وایي چې ته ما سره لاړه شه. خو دغه جنۍ سره هم څه بل څه اپشن نه وي او دا دې سره لاړه شي. دا ایس د خپل پلار کور ته راولي او دا هلته کې د خپل ملګرو ګاډۍ هم وګوري او د زمیندار زوی دې ته وایي چې کور ته نه لاړه شه. دا نه چې دا کله راشي نو دا ورته له پلار ټوله کیسه وکړي او ته وایي چې دغه پټو باندې څومره بوتان دي دې کې دننه ژوندي خلک دي او دغه ټول کارونه زما د پلار دي چې هغې کړي دي. او کله چې زما مور مړه شوه نو هغې نه پس دا ډېر زیات خفه شو او هغه ورځ نه پس چې څومره خلک دې کلي ته راځي نو زما پلار یې مړ کوي او یو بوت کې دننه یې ګیر کړي او یو پټي خواته یې ولګوي. خو بیا اچانک هغه زمیندار دلته کې راشي او ایس منډه کې په منډه یو شاته ځي سره کښېني او ځان پټ کړي. خو دغه زمیندار دلته کې هغه هلک هم راوسوي او دا اوچت کړي او په هغه کرسۍ باندې کښېني او له هغې لاسونه وتړي. کله چې دا وګرځي په لاسونو کې میخونه وهي دا دې زمیندار ته چغه ووایي او ورته وایي مه کوه. خو دغه زمیندار په دې هم غوسه وکړي دا هم بېهوشه کړي او د دې ملګري هم په بوت کې واچي او لاړ شي او په پټو کې ودرېږي. دا ډېر زیات په تکلیف کې وي او په درد کې وي او دا هلته کې ډېر زیات حرکت کوي او ځان خلاصوي. ایس چې کله په هوش کې راشي نو دا هلته کې ګوري چې په کرسۍ چا تړلې وي او دې اواز چې کله له زمیندار زوی واوري هغه دې ته نږدې راشي او دا خلاصه کړي او ازاده یې کړي او هغې ته لار هم ښیي او په لاس کې ټورچ ورکړي. ورته وایي چې څومره زر کېږي نو ته دلته نه لاړه شه ګنې زما پلار به راشي او تا به هم مړه کړي. خو دې نه پرېږده چې ایس دلته نه وتښتېږي هغه زمیندار دلته کې راشي او دا وګوري. د زمیندار زوی دا بچ کړي او خپل پلار ته چاقو ونیسي او ورته وایي چې مخکې رانه شي او ایس ته وایي چې دلته نه وتښتېږه او بیا دا خپل پلار نه معافي نه غواړي خو د دې پلار چاقو راولي او دا خپل زوی مړ کړي. بله خواته ایس په دغه پټو کې منډې وهي خو دې ته لاره نه معلومېږي. خو دا په لاره کې یو بوت وګوري او دا فکر کوي چې دا به کیدای شي زما یو ملګری وي او دا بیا هغه بوت ته نږدې راشي. خو دا بوت بل څوک نه بلکې هغه زمیندار وي چې په خپلې پکې ځان پټ کړی وي. ایس دلته منډه کړي خو په لاره کې دا په ځمکه رالاړی شي او ډېر زر هغه زمیندار دلته کې راورسېږي او کله چې دې سره بدکاري کوي نو دې په لاس کې یو میخ وي او د دې په مخ کې ور ومنډي او دغه زمیندار زخمي کړي او دلته نه ترې وتښتېږي. کله چې دا منډه ووهي نو په لاره کې دا له چا له جړه اواز واوري خو دا چې کله دې بوت ته خواته راشي نو دا بل څوک نه بلکې د دې یو ملګری وي. دا دواړه چې کله یو بل ته وګوري نو په ژړا شي خو ایس کوشش کوي چې د لاسونه میخونه روکاږي خو دا هغه میخونه شي روکاږلی او شاته کې هغه زمیندار راشي او په ایس باندې حمله وکړي خو دا بیا هم په طریقې باندې څه وتښتېږي خو دغه زمیندار دلته کې دا هلک مړ کړي. دا جنې په پټو کې منډه وي او په څه طریقې باندې نه ځان روکاږي. په منډه کې د دې خپه یو غټ کاڼي سره ولګي او دا په ځمکه باندې رالاړی شي او ډېره زیاته زخمي شي. خو هغه خبره دا وي چې مخامخ باندې په ګاډۍ کې څه خلک ناست وي او په ډېر زیات تیز اواز باندې ګانې لګولې وي او دا جنې په ځمکه ځان راکاږي او دې ګاډۍ ته خواته راځي خو دې میوزیک ډېر زیات تیز لګولی وي او دې جنې اواز نه اوري او نو دا جنې وګوري خو هغه زمیندار راشي او دا له خپې نه راکاږي او ځان سره یې ویسي. خو بل ورځ بیا موږ دا زمیندار ګورو چې په خپل پټي کې یو ځل بیا یو بوت لګوي او دا بوت د بل چا نه بلکې د دغه جنۍ وي کم بوت چې موږ ته په فلم په شروع کې ښودلی و او دې سره زموږ دا فلم ختم شي که تاسو بله برخه ګورئ نو ما له کامنټ وکړئ او زما انتظار وکړئ.